په دوه دانو شپږ مخیز رملدانو کې له یو څخه تر شپږو پورې جوړه خالونو راتلو احتمال پیدا کړئ. نو د جوړه خالونو راتلو احتمال څه معنا دا چې که چیرې موږ داسې دوه دانې د رمل ګیټي خطا کړو، یو دا او یو دا، نو په دواړو کې څه راشي؟ یو. دې کې یو راشي، دې کې یو راشي. همدارنګه که چیرې دوه نورې خطا کړو موږ همداسې یوه دا او یوه دا، نو دا ځلې دې کې هم دوه راشي او دې کې هم دوه راشي. همدارنګه درې راشي، څلور راشي، پنځه راشي او یا شپږ راشي. نو په دې پوښتنه کې پیښه څه ده؟ پیښه دا ده چې په دوه دانې رملدانو غورځولو سره جوړه خالونه موږ ته راواوړي. راځو موږ د مساوي امکان ټولې پیښې را پیدا کوو، یا ویلی شو چې د دې د نمونې فضا لاسته راوړو. د دې لپاره زه راځم دلته لیکمه چې اول رمل دا یو شو، دې ته یو لیکو. یا اول رمل دې کې موږ سره څو پایلې دي؟ دې کې موږ سره شپږ مخونه دي، نو شپږ پایلې به لري، یو دوه درې څلور پنځه او دا شپږ. همدارنګه اوس راځو دوهم رمل ته، دلته لیکو دوهم رمل، او په دې کې هم موږ ته همدا پایلې په لاس راځي چې یو دوه درې څلور پنځه او شپږ. نو اوس چې موږ ته هر یو رمل لپاره پایلې په لاس راغلی، راځو موږ دواړو دپاره په شریکه چې کومې پایلې په لاس راځي هغې دپاره یو جدول دلته جوړو. نو زه به راشم دا جدول به دلته را جوړ کړم. داسې به دا افقي خطونه ټول پکې جوړ کړو، یو خط په دې شکل سره، او اوس به دا عمودي خطونه داسې کش کړو. نو په دې شکل به دا ټول جدول تر پایه پورې مونږه تکمیل کو، او بیا به په دې هر یوه خانه کې خپلې پایلې ولیکو. اوس راځو مونږ په دغه اول قطار کې مونږ پوهیږو چې په اول ګیټې سره یا په اول رمل سره به ټولو کې یو راځي، ځکه دا اول قطار ټول د یو قطار دی. نو یو به دلته هم راشي، یو 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 یو. همدارنګه په دې دوهم قطار کې به ټولو کې دوه راشي په اول رمل سره، دوه 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 دوه. همدارنګه دریم کې به درې راشي ټولو کې، درې 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 درې. څلورم کې به څلور راشي ټولو کې، شپږ واړو ځلو کې څلور راشي ځکه دا څلورو قطار دی. پنځم قطار کې به بیا پنځه راشي، پنځه. شپږم کې به شپږ راشي، شپږ. همدارنګه اوس راځو عمودي قطارونو ته. په عمودي قطارونو کې پوهیږو چې دلته به د اول ګیټې په دې قطار کې هر یو کې به څو راځي؟ یو به راځي. دلته به لیکو یو. دا د دوهم رمل خالونه دي چې څو خاله راوړي، نو دلته به یو شي، یو. همدارنګه دې کې به دوه راشي ټولو کې، عمودي قطار کې ټولو کې دوه 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 او دوه. بیا به موږ ته درې راوړي، دلته درې شپږ واړه ځلې، درې او درې. دلته به څلور راشي ټولو کې، څلور عمودي قطار کې څلور. دا د دوهم رمل خالونه دي، څلور. بیا به راشي پنځه او پای کې دلته راځي شپږ. دا یو دی، دلته به راشي شپږ، بیا شپږ او پای کې بیا شپږ. خو اوس دا هره خانه مونږ ته هغه د مساوي امکان پیښې مونږ ته راښیي. که چیرې مونږ دا وګورو دې کې د دې امکان شته چې یو په اول رمل کې یو راشي، دوهم کې هم یو راشي. دلته کېدای شي اول کې درې راشي، دوهم کې دوه راشي. او دلته کېدای شي په اول کې پنځه راشي، څلور راشي او دوهم کې پنځه راشي. نو موږ سره شپږ دېرش د مساوي امکان پیښې دلته په لاس راغلی. دا څه شی شوه؟ دا د نمونې ساحه شوه. نو اوس چې موږ سره د نمونې ساحه په لاس راغله، اوس موږ وایو چې په دې کې موږ سره څو پایلې داسې دي چې هغه زموږ شرط پوره کوي. هغه شرط زموږ څه شی دی؟ هغه شرط زموږ دا دی چې څو دانې د جوړی موږ ته د خالونه په لاس راځي. نو دلته موږ ګورو چې دلته یو او یو راځي، دام جوړه ده، دوه او دوه، دام جوړه ده، درې او درې، دام جوړه ده، څلور او څلور، دام جوړه ده، پنځه او پنځه، او دا هم جوړه ده شپږ او شپږ. نو موږ سره یو دوه درې څلور پنځه شپږ. د شپږ دېرشو څخه شپږ پایلې داسې دي چې هغه زموږ شرط پوره کوي. نو اوس موږ سره
د دې ځواب څه شی دی چې د جوړه خلنو راتلو احتمال په 2 دانې شپږ مخیز رمل دانو کې احتمال یې څه شی دی؟ نو موږ وایو چې د دې احتمال دا دی چې موږ دغه د هغه پیښې راخلو چې زموږ شرط پوره کوي او هغه نسبت په څه شي لیکو؟ په ټولو مساوي امکان پیښو باندې. نو موږ سره ټولې څو پیښې دي چې زموږ شرط پوره کوي؟ شپږ پیښې دي. نو دلته لیکو چې موږ سره شپږ پیښې دي، شپږ پر څو باندې؟ شپږ پر شپږ دیرشو باندې. موږ سره ټولې پیښې شپږ دیرش دي. نو دا د دې احتمال دی. دا موږ کولی شو نور هم ساده کړو. دا مساوي کېږي له څو سره؟ یو پر شپږو سره. نو په 2 دانو شپږ مخیز رمل دانو کې له یو څخه تر شپږو پورې جوړه خلنو راتلو احتمال څو دی؟ یو پر شپږ دی.